کوشش کوو چې هغه اعمالو کې د کوم د لاسه چې الله تعالی سره مینه کوي. ډېر زیات اعمال دي چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی د خپل بنده سره مینه کوي. او دا خبره په ویلو کې هم عجیبه ده، الله سبحانه وتعالی د خپل بنده سره مینه کوي. ډېر غټ د شرف خبره چې عرش والا رب د چا سره مینه محبت کوي. الله سبحانه وتعالی موږ هغه کسانو کې په کوم باندې چې الله سبحانه وتعالی مین دی او د کوم سره چې الله سبحانه وتعالی مینه محبت کوي. په هغې نه مخکې به یو خبره کوم د اسبابو نه مخکې. که ته دا وایې چې زه په الله باندې مین یم او الله په تا باندې مین شي او تا سره مینه محبت کوي، نو دا درته په اوله کې ووایم چې هر هغه کار به پرېږدې د کوم نه چې الله منع کړی، او هر هغه کار به کوې کوم چې درته الله ویلی. اولنی سبب چې د هغې د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه دا دی چې ته د الله سره مینه وکړي. چې کله ته د الله سره مینه محبت کوې نو الله به تا سره مینه محبت وکړي. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. ای ایمان والو که چېرته تاسو زما دا دین پرېښو، ور الله غني ذات دی، او که تاسو کې چا زما دین پرېښو فسوف یأتی الله بقوم، الله به بل قوم راولي او هغه به څنګه یحبهم ویحبونه، الله به دا قوم سره محبت کوي او هغه قوم والا به الله سره محبت کوي. نو دې کې څه وایي؟ الله به د هغوی سره محبت کوي او الله سره دا محبت په څه وجه کوي؟ ځکه چې هغوی د الله سره محبت کوي. نو څومره چې ته د رب العالمین سره محبت کوي دومره به هغه تا سره محبت کوي. او د هغه سره غټ محبت کول دا دی چې ته د هغه د دین قدر وکړې، د هغه د حدودو کومې پولې چې الله یې ښودلي د هغې قدر او احترام وکړې. د الله سره مینه محبت دی. کله چې د هغه نوم واورې زړه دې نرم شي، کله چې د هغه خبرې واورې خوشحاله شي او زړه دې کېږي چې همیشه دې د ناسو د ستا مینه د الله سره او دې شي انسان سره رب العالمین مینه کوي. دویم سبب چې د هغې د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه د قرآن سره مینه کول. چې څومره یو سړی په قرآن باندې مین وي، څومره د قرآن تلاوت کوي او څومره په قرآن کې سوچ کوي، څومره د قرآن علم کوي، دومره به الله په دې سړي باندې صحیح مین وي. د افسوس خبره او د یېرې خبره او ډېره خطرناکه خبره. او څومره چې د قرآن نه لري دومره به د الله نه لري. او زه نه تپوس کوم جواب ځان له ورکړه، نن دې 100 پاڼې تلاوت کړی، ځان له جواب ورکړي چې ستا د مینې پته ولګي چې ته په الله څومره مین. ته دا معلومول غواړې چې الله په تا څومره مین دی، بس ته دې ته وګوره چې ته په قرآن څومره مین یې. څومره چې یو سړی د قرآن سره مینه کوي دومره به رب العالمین د ده سره مینه کوي. دا خبرې د چا دي؟ د الله. او څوک چې د چا سره مینه محبت کوي نو د هغه په خبرو باندې نه مړي نه مړي. څومره چې ته په الله مین یې دومره به دا خبرې اوري. ځکه د نیکان خلک همیشه د قرآن سره تعلق ساتي، همیشه د قرآن سره تعلق ساتي، همیشه د قرآن تلاوت کوي. دلیل دې سره چې کوم سړی په قرآن مین نو الله دغه سړي سره مینه کوي. دلیل به هغه حدیث دی چې کوم بخاري کې راغلی دی چې یو صحابي به دا چل کوو چې په هر رکعت کې به سوره اخلاص به وي. نو څه کسانو شکایت وکړو رسول الله ته چې یا رسول الله دا پلانې چې دی په هر رکعت کې سوره اخلاص وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سلوه، دې ته پوښتنه کوي چې ډېر دا کار کوي څه چلې د نور قرآن نه دی یا دی بل څه مسله ده. نو ته پوښتنه کوي هغه ته وایي چې دا په دې وجه چې دا د الله کلام دی زه په دې صورت باندې مین، بل په دې کې د الله سبحانه وتعالی صفات دي لأنها صفة الرحمن. نو ځکه زه په دې صورت باندې زیات مین. په دې کې صرف د الله باشه، په دې کې صرف د الله صفات دي. چې کله هغه رسول الله ته خبر وکړ نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وی اخبروه، تاسو له هغه ته وای ان الله يحبه. ګوره دا سړی په قرآن باندې مین دی نو نتیجه سره وته الله دې سړي سره مینه کوي. او په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی اخبروه ان حبك اياها ادخلك الجنه. د دې صورت سره د مینې د لاس الله ته جنت ته بوله. ته چې دې صورت باندې مین الله ته جنت ته بوله. سم خیال کې سره په ټول قرآن باندې مین او د قرآن د تلاوت په مخه کوي، په مخه کوي او تفسیر یې زده کوي، ترجمه یې زده کوي او یادې یې زبانی. دې سړي سره رب العالمین څومره مینه کوي. ځکه چې واضح دلیل لسته په مینه باندې زه په الله مین دلیل لري زه دا په خبرو ډېر مین. د قرآن تلاوت ډېر کوم، یادوم مې په سینه کې قرآن پروت دی. دا څومره چې د انسان چې په سینه کې قرآن پروت دی د قیامت پر ورځ رب العالمین ته مخامخ شي. دریم سبب چې راغی دلته الله سبحانه وتعالی د بنده سره مینه کوي هغه دا دی چې جهاد کول د رب العالمین په لار کې. جهاد د اسلام
یو عظیم رکن دی، غټ رکن دی او هر سړی نشي کولی، ځکه چې د دې لپاره مضبوط ایمان پکار دی. په دې کې به د بدن قرباني ورکوې، د مال قرباني به ورکوې، د بچو به ورکوې، د مور پلار به ورکوې، د علاقې به ورکوې، لنډه د دې ژوند قرباني به ورکوې. او د ژوند قرباني ورکول دا ګورې د خبرو کار نه دی، دا چې ایمان نه کوي نشي کولی. نو د الله په لار کې جهاد کول دا ډېر غټ ایمان غواړي او ډېر شرف ول انسان چې الله ولدا دا موقع ورکوي، الله دې موږ دغه موقع راکړي، الله دې موږ شهادت راکړي په خپل لار کې. جهاد د الله په لار کې کول، الله سبحانه وتعالی دغه کسان مبارک وي، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، الله مینه کوي او الله محبت کوي دا کسانو سره چې هغوی جهاد کوي د الله په لار کې. دې کې څه ټکی راغلی دی؟ الله د هغوی سره څه کوي؟ محبت کوي. که ته دا وایې چې الله په تا باندې مین شي او تا سره مینه محبت کوي، جهاد وکړي. او جهاد د الله په لار کې وایي، د ملک دپاره نه، د قوم نسب دپاره نه، د ژبې دپاره نه، د صرف او صرف د الله د دین دپاره، سره د شروطو د قواعدو د قوانینو. نو جهاد هغه جهاد چې د الله د دین دپاره وشي. څلورمه وجه دا ده د مسلمانانو سره مینه کول. د مسلمانانو سره مینه محبت کول، الله به تا سره مینه محبت کوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوی دا کسانو مبارک فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، مخکې سوی أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. او دغه کسان کوم سره چې الله مینه محبت کوي، دغه کسان د کفارو په مقابله کې ډېر سخت او د مسلمانانو سره سری ډېر زیات نرم دي. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی یو د حدیث ته وګورئ کړي وجبت محبتي للمتحابين فيه، هغه کسانو باندې زما محبت واجب شوی دی او لازم شوی دی چې د هغوی سره محبت وکړم، کوم کسان چې زما دپاره د یو بل سره مینه محبت کوي. بیا وی وجبت محبتي للمتجالسين فيه، الله وی زما محبت واجب دی دا کسانو لپاره او هغه واجب شوی دی کوم چې زما دپاره د یو بل سره کینی. مخکې وی ووجبت محبتي للمتزاورين فيه، او کوم کسان چې زما دپاره زما د راضي کولو دپاره په یو بل پسې ځي، د یو بل تپوس کوي، د یو بل سره منډې وهي، نه دا کسانو باندې لازم شوي دي چې دوی سره مینه محبت وکړه. که ته دا غواړې چې الله تا سره محبت وکړي، نو څه به کوې؟ مسلمانانو سره محبت کوي. په دنیا کې هر مسلمان چې دغه دپاره به زړه پاک ساتي، الله تا سره مینه کوي. بل چا سره چې تعلق ساتي د مسلمان سره د دنیا لپاره نه ساتي، مینه محبت صرف او صرف دې لپاره چې الله راضي شي. نو څومره چې سړی کې ایماني دومره به سره مینه کوي، او څومره چې سړی نافرماني نو دومره به سره څه کوي؟ دشمني کوي. نو اوس کافرانو سره دشمني کول دا زمونږ دین دی، او د مسلمانانو سره مینه محبت کول دا زمونږ دین دی. نو د مسلمانانو سره خیر خواهي کوئ او د خپل زړونه پاک کوي. چا سره په زړه کې بغض، حسد، کینه دا به بالکل نه ساتي، او کوشش وکړي چې مسلمان سره منډه ووهي، کوشش وکړي چې د هغه سره مرسته وکړي، کوشش وکړي چې د هغه سره په سخته کې ودرېږي. پنځم سبب دی د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کول. ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوې نو الله به تا سره مینه محبت کوي. دلیل قل ان کنتم تحبون الله، ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه که تاسو په رښتیا د الله سره مینه کوئ فاتبعوني، نو زما تابعداري وکړئ، یعنې د پیغمبر تابعداري وکړئ. نتیجه به سره وځي یحببکم الله، الله به تاسو سره مینه محبت وکړي. که څوک دا غواړي چې رب العالمین عرش والا رب ما سره مینه محبت وکړي، د پیغمبر طریقه مضبوطه راونیسه، مضبوطه راونیسه. نو د چا د طریقې لپاره ګوره د پیغمبر طریقه پرې نه دی، داسې نه چې د مولوي صاحب دپاره د پیغمبر حدیث پرې دی، داسې نه چې د قام قبیلې دپاره د پیغمبر طریقه پرې دی، داسې نه چې د مذهب دپاره پیغمبر پرې دی. ځکه چې دا شرک یې ښودلی الله. ته دا غواړې چې الله تا سره مینه وکړي، او زه دا غواړم، بس صحیح ده. څه وکړه؟ د الله سره مینه وکړه، نه د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه. دې کې جواب ته د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه. چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه، نتیجه یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم، تا سره به مینه کوي او ستا ګناهونه به وبخښي. ښه نو چې یو سړی راغی زه په الله مین یم او زه غواړم چې الله ما سره مینه وکړي، موږ ورته د پیغمبر تابعداري وکړه، وایي نه زه خو د مذهب نه مجبور یم. نتیجه الله به سره مینه کوي؟ نه کوي ورسره. پوه شه چې کوم سړي د قرآن او حدیث مقابله کوله، دا صفا نتیجه ده چې په ده باندې الله نه دی مین، الله دې سره مینه نه کوي. ځکه که الله دې سره مینه کوله، نه ده به د پیغمبر تابعداري کوله.
او دې چې پیغمبر ته بيداری نه کړل دا سره مینه نه کوي نو د رسول الله صم طریقه مضبوطه راونی شي داغه خپل شکل داغه په شکل جوړ کړي خپل لباس داغه په لباس جوړ کړي خپل غم خادي داغه په غم خادي باندې طریقې باندې کوي خپل ټول ژوند د الف نه ریا پوری د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم داغه په طریقه باندې کوي او که داغه په طریقه دی نه کو الله تعالی سره مینه نه کوي شپږم سبب چې داغه دلاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه د خلکو سره د خلکو خیر خوای کول خلکو سره خېګړه د خلکو سره خېګړه د انسانانو سره خېګړه کدا چې دیو کو نو الله به سره مینه کوي او خېګړه په هر څه کې د ژوند په هر خبره کې خېګړه کول احسان کول بل انسان ته الله سبحانه وتعالى په قران کې هو احسنوا احسانو کې دیو بل سره خګوي دیو بل سره خېګړه کوي ان الله يحب المحسنين الله احسان ولا خلق کوم سره چې د انسانانو او د مسلمانانو لپاره خېګړه غوړي د وې سره منډه وي د وې سره احسان کوي الله د دې سړي سره مینه محبت کوي او چې کله تر چا سره منډه وي او یو پر لاس اوچت کې او د وې چې الله دې ومخ ته نو څه وایي چې یو کونډه زنانه الله تعالی اوچت کې یو بډې خزه الله تعالی اوچت یو غریب سره الله تعالی اوچت کې د وې دې ومخ ته نو څه وایي الله وم سبب چې دا غي دلته رب العالمین د انسان سره د بنده سره مینه کوي هغه د خپل بدن ظاهری او باطنی د پاک ساتي دلیل به څه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله کسان خوږي چې توبه وباسي که ګناه دي چې توبه وباسي د ګناه پریږي او د الله کسان خوږي چې د پاکي او د صفای خیال ساتي دوه قسمه خلک دي د الله توبه وسکونکي او پاک سره خوږي نو د پاکۍ نه مراد کومه پاکي شو د بدن او د توبې نه مراد کومه پاکي شو د نه باطنی نه چې چې دنم ګناه وشو ګناه د هر انسان نه کی ذکر شاعر من الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط هغه څوک د بری دنیا کې چې سره ګناه نه کوي په دې عام انسانانو کې څوک د ګناه نه کوي ومن له الحسنى فقط هغه څوک د بری عام انسانانو کې چې صرف نه کوي کړي دي څوک شته ګناونه زموږ د ټولو نه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وخير الخطائين التوابون وخ خطا کار هغه دی چې د خپل خدای او د ګناه نه باندې وسو کی توبه وباسي نه ژوند شروع کا نه ژوند د وسنه شروع کا د وسنه څومره ګناونه چې کړي دا غپرې ګیره د خریلې د دینه توبه وباسه ګیره د وړکلې دینه توبه وباسه مور پر سره بد کې دینه توبه وباسه خزي بچو سره ظلم کې دینه توبه وباسه موږ ولس کې کمې کې دینه توبه وباسه رب العالمین حقوق په صحیح طریقې سره نه ادا کړي دینه توبه وباسه نه ژوند شروع کا او همیشه الله د توبه وباسه الله غسړې خوخي چې ګره توبه وباسي دوی الله هغه کسان خوخي چې بدن د صفای خیال ساتي داغه نه پات چې کوم سبب دی چې راغی د الله سبحانه وتعالى په انسان باندې مین شي هغه دا چې د خلکو نه ځان بے رغبت کول د خلکو نه ځان بے رغبت کول څه مطلب دی د خلکو سره غم خادي نه کول د انسانانو د پیسو نه ځان بیزاره کول د تمې د انسانانو نو ساته چې دیو ما سره منډه وي دیو ما سره مرسته وي بلکې خپل تم صرف ته چانه ساته د الله او کله چې د الله نصیب تم ساته نو الله سبحانه وتعالى وبتا مې یو تاسو مینه محبت کوي نه څو ډیر خلک ګوري د انسانانو سره امیدونه تړلې شي خیال دې خبر انسانانو سره امیدونه پلان سره پیسې ډیر د دې نه تم ساتي د پلان تکړه ضرور د بدن نه دې تم ساتي د پلان دې چې نه د تم مساته چې رب العالمین د سره یې کنه هغه سره پر پوره او تقوا په سره کې راوسته د دې سره الله دغه انسان سره مینه کوي یو حدیث کې راځي ډېر عجیب حدیث ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي د الله درې قسم بندگان خو التقي تقوا ده پرهیزګار الغني چې خلکو نه بیزاره امید شي د چاني رب العالمین دا سره راويتي الخفي پټ مطلب څه دی خپل عبادتونه صرف او صرف د چا لپاره کوي د الله لپاره نو په دې حدیث کې درې اسباب راوي تقوا د خلکو نه بیزاره کېدل اخلاص دا درې اسباب په دې حدیث کې دي دا نه به چې کوم سبب دی چې راغی درس الله د بنده سره مینه کوي هغه د خلکو سره خوري اخلاق استعمالول رسول صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه کو سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن احب عباد الله الى الله یا رسول الله دا الله په خپل بندگانو کې کوم بندگان ډېر خوښ دي جواب د رسول صلی الله علیه وسلم احسنهم خلقا طبرانی کې دا حدیث دی ویل چې اخلاق ډېر خولي دي او مزدار دي الله دغه حدیث ډېر نه
خلکو سره اخلاق خساته نفلی منځونه ډیر کول حدیث کې راځي بخاری کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه او زما بندلی گئی ما ته نږدې کیږي په نفلی منځونو باندې زه بیا دغه سړي سره محبت کوم حتى احبه دا سړی به زما خوښ کوم سړی چې نفلی منځونه ډیر کوي خدا ګوره دا هغه سړی د پاره چې لکه د فرض او خیر ساتلی او به دوی مرحله ته تللی الله سبحانه وتعالى دې موږ سره محبت وکړي الله سبحانه وتعالى موږ په هغه انسانانو کې کوم سره چې الله محبت کوي کوم سره چې الله مینه